تازه خبر: د پاکستان پوځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت غونډه کړې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي، عزم استحکام نوي عملیات د پاکستاني طالبانو تحریک ځپلو لپاره ترسره کیږي او هیڅوک حق نه لري پرې انتقاد وکړي. د پاکستان د پوځي ادارې مطبوعاتي ادرس لیکلي چې د دغو عملیاتو ترسره کېدل د وخت اړتیا ده او د ترهګرۍ او ناقانونه فعالیتونو پر ضد ترسره کیږي. د کور کمانډر غونډه کې د سیمې په ځانګړي ډول افغانستان پر حالاتو بحث او خبرې اترې وشوې. په ورته مهال په افغانستان کې سیاسیون او پخواني ملکي او نظامي لوړپوړي چارواکي په دې نظر دي چې عزم استحکام عملیات د پاکستان له لوري افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو استولو لپاره ترسره کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.